تیره ویډیو ما چې جوړه کړې وه د آیفون او د ایرپوډس او د سامسونګ په باره کې چې دویم نمبر 90% نن سبا په بازار کې افغانانو خارجیان په تاسو خرڅوي، هیله ده دې نه ځان بچ کړئ او تاسو په داسې شي چې هغه د 100-200 روپۍ شی او تاسو یې په 800 په 900 اخلئ، دا ډېر غټ ظلم دی. زه تاسو ته وایم چې څنګه دا په تاسو تیروي دویم نمبر کې. ګورئ تاسو کله چې موبایل اخلئ لاړ شئ په اپل سټور کې یا مثلا په میډیا مارک کې یا نور په مختلف الکترونیک مارکیټ چې هغه خپله د هغه هیواد دي هغو کې وګورئ چې هلته یې ریټ په څو دی او بیا لاړ شه د افغاني پاکستاني عرب د هر دوکان ته چې هغه ته ورشه رایې په څو درته درکوي، په نیم قیمت یې درته درکوي. نو ته ګوره زه اپل سټور ته زه لاړم، ما ورته ویل چې ما یو ملګرو هغوی موبایل اخیستی و آیفون پرو ماکس 500 GB په 900 روپۍ باندې او دا موبایل په هغه وخت کې و 1.5 روپۍ. نو زه تعجب ورشم چې دا څنګه په اپل سټور کې په 900 په 1.5 دی او دی یې خرڅوي په 900. ما ورته هلک ته ویل چې دا ماته شک دی، زه دوم نمبر راته ښکاري او ما چک زه خپله ګوره په موبایل باندې ډېر پوهېږم، ما چک هغه موبایل صحیح هر څه یې کامرا هر څه سیستم ټول هر څه یې عین آیفون اوریجنال. نو زما شک پیدا شو، زه لاړم اپل سټور، ځکه هلته ما کار کړی سکورټي کار ما کړی، کسان ما پېژندل. ته ما ورته چې دا موبایل زه غواړم چک کړم چې دا اوریجنل دی که نه، وایي اخلې که نه څنګه خرڅوې. ما ویلې ما زه بل چا نه اخلم، زما نه ده، زما د یو ملګري ده، وایي دا موبایل خو مخکې موږ ته یې راوړل شوی چې کله یې چک وایي دا اوریجنل دی. ما زما شک د پیسې څنګه تاسو یې په 1.5 خرڅوي او هغه یې په 900 خرڅوي. وایي خلک ودرېږه، مشر راغی، مشر سرکارګرې چې و هغه چې راغی هغه ووړ دننه چک چې راووته، ما ته ویلې په دې موبایل باندې 3-4 موبایل په دې MI نمبر باندې شته دی. نو اوس موږ ته پته نه ده چې دا اوریجنال دی که نورې اوریجنال دي. بیا مې پوښتنه ترې وکړله چې زه څنګه وپوهېږم چې دا موبایل اوریجنل دی یا ګوشکیانې اوریجنل دي. هغوی ما ته دا شی ویلي چې ته اول نه له ټول نه په موږ په پاکټ باندې پلاستیک نه وي، دویم چې دی له ټولو نه تاسو چې هغه اخلئ موبایل اخلئ ګوشکیانې اخلئ هر څه چې اخلئ تاسو کولی شئ انلاین سرچ کړئ، تاسو کولی شئ زموږ سټور ته راشئ. دا ارزانه موږ نه خرڅوو په اپل کې هېڅ وخت آیفون هغه کې چې دی هېڅ وخت قیمت ارزان نه کوي. که یې خپل اپل سټور یې کوي هغه تا ته وایي چې دغه موږ 500 روپۍ 80 روپۍ یا 1 روپۍ یا ورسره بل شی درکوي، ګوشکیانې درکوي یا موبایل پوښ درکوي، لکه داسې یو ارزانه کوي، داسې موبایل نه درته ارزانه کوي. او دا څنګه چې ته افغاني دوکان ته لاړ شې په اپل کې په 1.5 باندې افغانۍ درته درکوي په 800 په 900 باندې. اپل خپله وایي چې زه تولیدوم، زه تولیدونکی یم، نو دا سړی د کومه کوي؟ نو هغه ما ته ویلې چې ته اول نه چې په دې پوهېږې چې دا دویم نمبر دی نو دا دی ریټ یې لکه چې اخلي قیمت یې وګوره، که قیمت یې کاته وي حتما ته کې څه فرق دی. زه تاسو ته وایم احتیاط کوئ، د افغانانو دې خلکو نه موبایل ما اخلئ 200 تاسو آیفون اخلئ په 1000 روپۍ اخلئ 100-1.5 روپۍ اضافه پرې ورکوئ، تاسو اوریجنال والئ، کاغذ خرید ورسره درکوي، ګارنټي ورسره درکوي. دا خلک داسې چاړو په تاسو ږدي چې تاسو ته پته نه لګېږي. او دوی دا موبایل یې څنګه اخلي دا ما ته پته ده چې دا دوی څنګه اخلي. دا به په بله ویډیو کې تاسو ته وایم، نو دا ویډیو تر دغه ځای پورې ښه ده. تر بلې ویډیو کې زه تاسو ته د دې آیفون باره کې یو بل معلومات در کوم. هیله زموږ چینل سره فالو کړئ. تر بلې ویډیو په لاس